د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لاندو خبرونو ته. افغانستان په 130 برخو کې بشپړې ځان بسیاینې ته رسېدلی دی. ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي دا مهال ټول هیواد کې 6,000 فابریکې فعالیت کوي چې فرمټې افغانستان په 130 برخو کې بشپړې او 100 برخو کې نیمه بشپړې ځان بسیاینې ته رسېدلی دی. د اقتصادي معاونیت د معلوماتو له مخې دغو فابریکو کې 250 ډوله توکي لکه اوړه، غوړي، مالګه، درمل، اوسپنه، سیمنټ، پولاد، کیمیاوي محصولات او نور توکي تولیدیږي چې شاوخوا 115,000 کسانو ته په مستقیم ډول د کار زمینه هم برابره شوې ده. صنعتکارانو ته د ځمکو ویش، د اړتیا وړ خام مواد برابرول، پر خامو موادو او ماشینري 1 سلنه تعرفه، په وارداتو 2 برابره تعرفه او د نندارتونونو جوړول نور هغه څه دي چې اقتصادي معاونیت د کورني صنعت د ودې او پرمختګ لپاره ګټور بولي. 80 سلنه افغان ځوانې ښځې زده کړو او کار ته لاسرسی نه لري. ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې 80 سلنه ځوانې ښځې زده کړو او کار ته لاسرسی نه لري. یادې ادارې په خپل راپور کې زیاته کړې چې افغانستان د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې د نورو هیوادونو پرتله له ناورینه په ډک ډول شاته پاتې دی. یادې ادارې ملګرو ملتونو ته خبرداری ورکړې چې دا تګلارې نه یوازې د ښځو بنسټیز حقونه تر پښو لاندې کوي بلکې افغان ټولنه هم له ستر خطر سره مخ کوي. د دې ادارې شنونکي وایي که دغه بندیزونه دوام پیدا کړي فقر به زیات شي، د زده کړو کچه به راټیټه شي او د ښځو پر وړاندې به جوړښتي تاوتریخوالی لا ډیر شي. یادې ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو ترڅنګ ودرېږي او د هغوی د اساسي حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماتیک ګامونه واخلي. غزني کې د حکیم ثنایي ښارګوټي ځمکه دولتي تثبیت شوه. د دولتي ځمکو د غصب مخنیوي او استرداد کمیسیون ځانګړې محکمې د حکم پر بنسټ د غزني مرکز علي لالا سیمې حکیم ثنایي ښارګوټی دولتي تثبیت شو. د یادې محکمې د حکم پر اساس د حکیم ثنایي ښارګوټي ټوله 1293 جریبه ځمکه دولتي تثبیت شوې او د اشخاصو اسناد یې نامعتبر بللي دي. د پرېکړې له مخې یاده ځمکه به د ځمکو په زیرمتون کې د دولتي ملکیت په توګه ثبت شي او متصرفو اشخاصو ته به د اصولو مطابق په اجاره ورکړل شي. لوګر، خوست او میدان وردګ کې د سیلابونو له امله خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي. د میدان وردګو د والي ویان وحید الله سروري وایي چې په نرخ، چیک، د ایمرداد او جغتو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي چې په سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او باغونه یې تخریب کړي او نرخ ولسوالۍ کې 1 تن مړ کړی او 3 تنه نورې ټپیان کړي دي. ورته مهال د لوګر ولایت د والي ویان صدیق احمد صدیقي ویلي چې تېره شپه شاوخوا 1 بجه د سختو اورښتونو او سیلابونو راوتلو له امله زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او فصلونه له منځه تللي، ګڼ شمېر کورونه یې ویجاړ کړي او سلګونه کورنۍ د کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. همدارنګه د خوست د والي ویان مستغفر ګربز وایي چې نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې سیلابونو 2 ورونه وړي چې یو یې ژوند له لاسه ورکړی او بل ټپي دی. هغه زیاته کړې چې دغه راز په موساخیلو او صبریو ولسوالیو کې هم سیلابونو خلکو ته مالي زیانونه اړولي دي. ټرمپ راتلونکې اونۍ غزه کې د اوربان له پیرېدو خبر ورکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې راتلونکې اونۍ به په غزه کې اوربان وشي. هغه د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د کانګو روانډا تړون د لمانځلو په مراسمو کې د غزې د اوربان په اړه د یو خبریال پوښتنه ځواب کړه او ویل موږ فکر کوو چې په راتلونکې اونۍ کې به اوربان ته ورسیږو. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل هم ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ایران پر تاسیساتو باندې د امریکا له برید وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ موافقه وکړه چې په غزه کې جګړه ژر تر ژره پای ته ورسیږي او ابراهیم تړون پراختیا عمومي. راپور کې راغلي ټرمپ او نتنیاهو په یوې ټلیفوني اړیکه کې هوکړه کړې ده چې په غزه کې جګړه د 2 اونیو په ترڅ کې پای ته ورسیږي. حماس تر دې دمه په دې تړاو څه نه دي ویلي خو څو ځل وړاندې د جلاوطنې اړوند غوښتنې رد کړي دي. د ایران د لوړپوړو پوځي چارواکو او ساینسپوهانو د جنازې مراسم ترسره شول. د ایران په پلازمینه تهران کې نن د هغو لوړپوړو پوځي چارواکو، اتومي ساینسپوهانو او نورو قربانیانو د جنازې مراسم ترسره شول چې د اسرائیلي بریدونو پر مهال وژل شوي وو. په دغو مراسمو کې د ایران د دولت لوړپوړو چارواکو په ځانګړي ډول د دې هیواد ولسمشر مسعود پیزشکیان او زرګونه خلکو ګډون کړی و. د ایرنا خبري اژانس ته راپور له مخې د اسرائیلي بریدونو د قربانیانو له ډلې د 80 کسانو د جنازې مراسم ترسره شول چې پکې د وسلوالو ځواکونو لوی رئیس محمد باقری او د سپاهي پاسداران عمومي قماندان حسین سلامي جنازې هم شامل وي. یو لوړپوړي اسرائیلي پوځي مقام ادعا کړې چې اسرائیل تر اوسه پورې د ایران 13 لوړپوړي امنیتي چارواکي او 11 ارشد اتومي ساینسپوهان ترور کړي دي.
حقان فیدان ویلي چې د ایران پر اتومي تاسیساتو د امریکا له برید وړاندې تهران ته خبر ورکړی و. د ترکیې بهرنیو چارو وزیر حقان فیدان ویلي اسرائیل نشي کولی د ایران اتومي تاسیسات له منځه یوسي. حقان زیاته کړي چې ترکیې هغه مهال ایران ته خبر ورکړی و چې د امریکا الوتکې د برید پر مهال په هوا کې وي. فیدان ویلي امریکا د جګړې په حالت کې نه ده. د ترکیې دولتي تلویزیون راپور له مخې د ایران یو شمېر اتومي تاسیسات د وروستیو بریدونو پر مهال زیانمن شوي دي، خو امکان شته چې د ایران او امریکا ترمن اتومي توافق وشي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر دفتر د مننې ترڅنګ ویلي و چې یو ګاونډي هیواد ورته د برید وړاندې معلومات ورکړي وو تر څو اړین تدابیر او دفاعي چمتوالی ونیسي. امریکا د تېرې یکشنبې په ورځ د ایران په دریو مهمو تاسیساتو بریدونه وکړل چې په غبرګون کې تهران په قطر کې د امریکا پوځي اډه العدید په نښه کړه. عراقچي له ټرمپ غوښتي چې د ایران مذهبي مشر له سپکاوي څخه لاس واخلي. د ایران بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي وایي که د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له تهران سره هوکړه غواړي نو باید د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای له سپکاوي لاس واخلي. هغه ویلي چې د ایران خلک به هیڅکله زور ته تسلیم نشي. نوموړي زیاته کړي چې د ایران خلک اجازه نه ورکوي چې د دوی برخلیک د نورو لخوا وټاکل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې ټرمپ تېره ورځ د خامنه‌ای پیښې وکړې او ټینګار یې وکړ چې هغه سخته ماتې خوړلې ده. د ایران مذهبي مشر له اسرائیلو سره له اوربند وروسته د بریا اعلان کړی و. د ټرمپ ترڅنګ د اسرائیل صدر اعظم او دفاع وزیر هم په خپلو څرګندونو کې د ایران مذهبي مشر ته سپکاوی او د وژلو ګواښونه یې کوي.